منخه په دې ننني درس کې هغه دا ده چې قاریان به قرآن د دې دپاره وایي چې مال پې وګټي. قاریان به قرآن د څه دپاره وایي چې مال پې وګټي. ما تیر شوي درس کې که د نه مخکې کوم په دې قاریانو باندې خبره کړې اوس بیا کېدي چې قاریان خفه شي که زما بیان اوري. اوس زه په خپل هم قاري یم الحمدلله. قاریان ډېر اوچت خلک دي، اهل الله دي، د الله خاص خلک دي، خو دا هغه قرا هغه قاریان چې په صحیح معنو سره قاریان دي او قرآن د الله دپاره ویلی د الله والی دي. دلته تذکیره د هغه قاریانو روانه چې هغه بیماران دي. څه دي؟ بیماران دي، مرض پکې دی. د هغه قاریانو سره زموږ نه لایقي. قرآن به قاریان وایي د دنیا دپاره، دنیا به پې غواړي. دا د قیامت یو نښه ده. حدیث کې راځي چې عمران بن حسین رضی الله عنه، امام احمد بن حنبل او امام ترمذي دا حدیث راوړی، وی هغه په یو سړي باندې تیر شو وهو یقرأ علی قوم. یو سړي باندې تیر شو، هغه ته د قوم ناست او هغه د تلاوتونه ورته اورېدلي. عمران بن حسین انا لله و انا الیه راجعون. مصیبت دی چې ته قرآن دې دپاره وایې چې خلک دله مال درکړي، دا لوی مصیبت دی. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي، من قرأ القرآن فليسأل الله به. څوک چې قرآن وایي نو بیا دې د الله نه غواړي د قرآن په دې واسطه، یعنې قرآن د قرت دې الله ته وسیله کوي، د نیک عمل دې الله ته وسیله کوي. فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. داسې قومونه به راشي چې قرآن به وایي او بیا په دې تلاوت باندې به د خلکو نه غوښتنې کوي. امام طبراني، امام بیهقي یو حدیث راوړی، پای کې دي چې اقرؤوا القرآن واسألوا الله به قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن فيسألون به الناس. قرآن چې وایي بیا د الله نه غواړئ پې. مخکې ځینې چې داسې قومونه به راشي چې قرآنونه به د دې دپاره وایي چې د خلکو نه پې وغواړي. چې قرآن دې ووایي او د الله نه چې څه م غواړې غواړه، که دنیا تې غواړي که آخرت تې غواړي، خو الله دې چې څه تې غواړي غوښتی شي، خو د خلکو نه غوښته. ګوره دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نښې دي چې هغه څنګه خبره وکړي او د غیبو نه دي دا خبرې، ته خو پته نه وه په ټایم کې، خو چا ورته دا ویلي دي؟ الله ورته ویلي چې داسې به کېږي. نو دې سره د ایمان د انسان ښه زیات شي. و دې نښې ته وګوره، دا نن سبا زموږ په دې زمانه کې راښکاره شوې ده. اکثرو مسلمانانو ملکونو کې دا ښکاره شوې ده. د قاریانو کار، اکثر قاریان هغه دا دی چې په لاسنیوو کې قرآنونه ویل، د مړي په روح باندې قرآنونه ویل، او په عامو محفلونو کې قرآنونه ویل، په هغې باندې پیسې اخیسته، ختمونه کول. تراو کې ګرځېده چې کوم ځای کې ډېرې پیسې میلاویږي هلته قرآنونه ویل، کوم ځای کې ډېر سامان میلاویږي هلته قرآنونه ویل. ټول په قرآن باندې دنیا غوښتې دي. نو په لاسنیوو کې او په تعزیتونو کې ټیکې اخلي باقاعده. قاریانو سره څه دي؟ ټیکې دي. کوم مشر قاري چې دی هغه ټیکه واخلي، کوم چې د علاقې عمده دی او مشر دی په قاریانو کې، هغه ټیکه واخلي، بیا د نورو قاریانو له وکړي. لکه ټیکه په 10,000 روپۍ. مونږ سره خو ټولې شارټ کټ لارې دي که نه؟ کمې لارې دي؟ شارټ کټ لارې دي. نو شارټ کټ لاره دا ده، اوس یو سړی دی مړی وشو، اوس د یاره د مونځونه نه دي کړي او د روجې نه دي نیوه او د داسې نه دي کړي او د دا نه دي کړي. څه وکړو مولوي صاحب؟ وایي بس دومره پیسې پسې ورکړي، قصه به ختمه شي. شارټ کټ لاره ده. نو شارټ کټ لاره دا راوتېده، بس خپل مړی که په الله باندې بخښي د قرآن ختم پسې وکړه. موږ د دین داسې ګپ جوړ کړی.
د دین نه موږ هسې ګپ جوړ کړی بس مړی په الله باندې بخو ابه هر څه کړي او عقیدې نه نه خبر او مونځ یې نه دی کړی او دی یو څو روپا ټېره ویلي نو دی به چې څوک مړ شي بس دی به قاري سره خبره وکړي یاره قاري صاحب چې یو ختم پسې وکړئ او ختم به موږ وکړو څو خرچ وي 10,000 روپۍ نو بیا هغه دا کشران چې کوم د هغه شاګردان دي هغوی سره به 15,000 روپۍ خبره وکړي او اکثر ورته داسې وایي دوی څه پوهېږي خو نو خو هسې خوځې را خوځې د ماسپښینه پورې ووایه ختم دی 15,000 روپۍ والا بیا ماسپښین نه بعد دوله ورکړي او 15,000 پورې جیب ته واچي او ختم کړی م نه هسې نه بیا هر ځای کې وایي هغه جو موږ بس قاریان مې راوستو په پلار پسې مې ختم وکړو امور والدې صاحبې پسې مې ختم وکړو دا او والده صاحبه چې ژوندۍ وه دورې دوايانې مې نه اخېستې او د ختمونو ټاکو دی زمونږ د خلک به تاسو ته وایي که شارټ کټ لارې کتلي دي پلار پسې جیمې حلاله کړه او یاره ډېر غټ پروګرام و اته دیګو او میلمانه هم ډېرو خلک هم ډېرو که نه هر ځای نه راغلو دغه پلار چې ژوندی و فریادونه یې کول زه بیمار یم زه هسپتال ته ځم زما پیسې پکار 1 روپۍ دې نه ورکوله اوس داسې مې حلال کړي دا هم دې دپاره چې دا خلک مصیبت وکړي والعیاذ بالله زمونږ د دې کارونو نه اخلاص ختم شوی دی اکثر کارونه زمونږ د نوم دپاره دي شهرت دپاره دي نو قاریان به ناسي ختمونو ته دا ختم په شریعت کې د سره شتي نه د دې مسلې سر شتي او نه خفې شتي خو دا قاریان به زمونږ نه خفه شي که نه په دې خفه شي وي تاسو زمونږ کاروبار بندوئ زمان سره څه ملګري میلاو شي د اصل نه میاګانو سیدان چې ورته وایي نو موږ خو په درسونو کې دا مسلې بیان کړي دي چې دا قصې نشتې دی چې د میاګانو خیري قبلیږي او د دوی په کور کې چې کومه ښځې هغه دې واده کړه نو هغې به کار نه کوي او د دوی پټي ته چې څوک واوړي هغه ګټه کېږي او هغه داسې کېږي او هغه دغه کېږي هغه ملګري ښه سلفي عقیدې والا ما سره میلاو شو پاکستان کې ډېر درانه خلک نو ما یې څنګه ژوند څنګه تېرېږي حالات څه دي حالات خو شیخ صاحب ته ښځې ته ورسول ما یې څه وي اول به راته چا د سړیتوب په نظر کتو سره د سره څوک ګوري نه هلته ستا درسونه یې واورېدو نو خلک به وایي زموږ نه لږ داسې روب دابو مو دا خلک به لږ یېرېدو را یېرېدو نو هغه قصه راله م تا ختمه کړه نو دا قاریان او دا مولیان دا کاروباري په دې خفه کېږي چې ته زموږ کاروبار بند دی موږ خو دې ختمونو باندې خېټې ساتو یو طریقه یې دا راویستې بل هر شي له ختم لکه اوس مثال کې ته څوک خپل دې راغی سعودي ته اکثر د ښځې د ختمونو لپاره مدرسې ته دغه لیږي زوی لکه سعودي کې مزدوري کوي او کار ورته نه میلاوي بس دا به زر یو څه پاخه کړي یو څو پیسې به ولیږي او د ختم پسې وکړي نو بیا د ختم اقسام دي توپاني ختم او مرچکي والا ختم تاسو ته معلوم دي نور نومونه سندان والا څه کوي ښه د ګیټو ختم او ډېر داسې اقسام پکې راوتي دي ته چې ورشي چې ختم نو وي کم ختم د صورت یاسین ختم پکې چلیږي او ډېر ختم دا ټول بدعت او خرافات دي صرف دنیا پې ګټي او بیا چې د تراو د موسم راشي دا قاریان دومره راوځي سړی چې دا ګوره کم ځای نه راووتو د دې بره بره غرونو نه او د هر ځای نه راکوشي او بیا د هر قاري خپل ریټ دی چې داسې 220 سپیډ والی د هغه ریټ جدا دی چې لږ روی د هغه جدا دی او تاسو خو به ویډیوګانې دي نن سبا څه پټ هم پاتې نه شي که پخوا چا علماو غریبانانو به حق پرستو به خبرې بیانولې خلکو به یقین نه کوي داسې نشي کېدی اوس ښه باقاعده ویډیوګانې وچلې دي داسې درجې ورکړی داسې درجې سړی ورته حیران شي
هغه انډونیشیا کې کوم ځای کې هغه مقابله یې ګټلې وه که نه په 8 منټه کې 9 منټه کې 20 رکعته تراویح کړي او دا هغوی فخر ګڼي چې یعنې دا ایوارډ زموږ په نوم دی چې موږ په 9 منټه کې 20 رکعته تراویح کړي د دې نه ګپ جوړ کړی او چې څنګه ورته ته اواز وایې چې ریسې راوباسه او څنګه دا کې اب تا ته به هغه شان خبره کوي چې که ښایسته اواز غواړي پیسې به لږ ډېرې راکړې که وایي چې تلاوت لږ په ارام وکړه نو بیا به پیسې کمې راکړې یا ډېرې به راکړې نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي قرآن هغه دې ته پاتې شو چې اوس وایه او دنیا پې د خلکو نه غواړه او دا کله به د یو سر ته ناستي دموي به او کله د بل سر ته به ناستي خصوصا د مالدارو ته ناستي ماسې ورځ یو کس میلاو شو مالدار او غریب مالداره شوی دا غریب چې مالدار شي دی بیا خپې پرېږدي او په سر رواني یو ځای کې زما مخې له راغی ما ته وایي چې بیا راشه که نه دم به راباندې واچي او د مولیانو عادت کړی و که نه ما ورته وایي ته به راشي زما جومات ته هلته زما سره شاګردان دي ملګري دي زنګنان به مات کړي ما سره به هلته کښېني درس به واوري د هغې نه بعد که ما سره ټیم و بیا به خبره وکړو که ټیم نه و نو چې بیا ما وکتو چې یو 2 مولیان راننوتو دا پټکي مټکي اچولي وو ورسره کښېناستو نو هغه ده نو یو کس راته بیا قصه کوله هلته یو مولوي صاحب دلته دې علاقه کې ګرځي راګرځي هم کله ناکله وی دا مولوي صاحب یو محفل کې ناست و ټول پکې دا اکثر پکې دا مالداران او تاجران وو نو هغه یو دا خپه داسې وغځوله لږ عمر نه زیات نو دغه مولوي صاحب دغه صوفې نه راکته شو د کرسۍ نه د هغه خپې چاپې کولې څه سوچ وکړه بیا وی ته موږ پسې خبرې کوې دا اوس ګوره علم دې وشرمو علما دې وشرمول د هغوی دا ګمان شو چې د علما به یو ټول داسې ده به دا یو په من غونته کې شی به یو دقه مالدارانو ته به کته کښېني او بره به کښېني او راشه او درشه او ټول قرآن د هغوی لپاره او مسلې د هغوی لپاره د مانځه ټیم به شیدو به وي نه پلانې نه دی راغلی او سر به داسې اوچت کړي چې پلانې صاحب راغلی یې که نه پلانې صاحب راغلی یې که نه دین یې ټول د صاحبانو تابع کړی دی لکه صحیح دین بیان که حق صاحب سے پرېږده کم چې حق دی بیان که که څوک یې مني ودي مني چې نه یې مني نه دي مني ځي دي داسې خبره شو د خان ملک دپاره جدا دین د غریب دپاره جدا دین چې تا له دانې ډېرې درکړي پیسې درکړي دغه جدا دین دا دپاره جدا او چینې درکړي دا دپاره جدا ځکه خو دغه که خیال هم کړی داسې مولیان د دنیا پرس الله ذلیله کړي مې په دې مخ کې یې سیر نه او زړه د انسان نه غواړي چې قدر یې وکړي زړه د انسان نه غواړي چې قدر یې وکړي دغه پیسو پسې کته یو برځي کته یو برځي او د یو په در او د بل په در چې د الله در یې پرېښودو نو بیا به د یو په در او د بل په در بې عزته به ګرځي مخکې یو قصه به ته ذکر کړم سیسي لطیفه ورته کیم ده ما چې کله دلته یو معهد و په هغې کې ما داخله واخېسته نو ډېر زیات ورته زه خوشحاله و زموږ والد صاحب هم ډېر خوشحاله و چې زه دې معهد کې ډېر په مشکله داخله میلاو شوې د علم دپاره نو بیا زموږ کور ته یو والد صاحب یو ملګری راغی او د هغه سره یو قاري راغی چې هغه په لندن قاري باندې مشهور و نو هغه بیا هغه حاجي صاحب چې کوم بل و هغه ما ته دا وایي چې دا ډېر ښه کار وشو چې ستا داخله وشو ما ته دا وایي چې زویه الله به دله دین هم درکړي او دنیا به دله هم درکړي الله لکه ما ته نصیحت کوم والد صاحب ملګری اوس مړلی الله دې وبخي چې کله داسې وي چې الله به دین درکړي او دنیا به دله هم درکړي دنیا سره هغه لندن قاري ووایي الله الله په هغه باندې د دنیا دا ټکی ډېر خوږ ولګېږي
الله بدل الدنیا بدل الله 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 نو دی بعضو مولیانو و قاریانو دا دین یو قسمه د تجارت یو وسیله تی جوړه کړې چې په هغې باندې دنیا ګټي والعیاذ بالله لکه څنګه کار چې به د یهودو علماو کوو قرآن کې ځای په ځای الله د یهودو د علماو صفات ذکر کړي په هغو کې غټ مشکل څه چې دین به د دې دپاره کوو چې دنیا پې وګټي نو دا کومه نښه شوه قاریان به قرآن د دنیا او د مال د ګټلو دپاره